دا کتاب امام بخاری رحمت اللہ علیہ لکھلے ذکر دی کتاب تا بخاری شریف وی امام بخاری رحمت اللہ علیہ دیر لوی ساڑے تیر شوی دے لگنا دی کتاب لے خودے اغا قبولیت ورکڑے دے چی پا مخدز مکا دون قبولیت تبل کتاب نشتا صبر چی خودے پاکتا دے دی کتاب لورکڑے خیری دورائی نو بخاری شریف ہندوستان بنگلہ دیش پاکستان افغانستان گیر چا پیر دا ملکونا چی مدرسہ خلاصی کتاب ختمی او زمارونو چی ترسوی دانی ختم کرے نمونگ و تعلیم نوائی اگا جنیتا عالم نوائی نوالا پٹکے پا سرون سند ورکو او چی دا کتاب ختم کنو ملا سے بتوائی عالم ورتوائی او جنیل صادر ورکو سند ورکو عالم ورتوائی دا حدیث قدر کتابو ندی دیل خدای دا دومره لوی برکت ولی ورکړی دی نو سره طالبانو خبرې دی الله درته نه کوم دا اوهم یو دوه ټکي درته وایم یو دا چې دا ملا صاحب ډېر مخلص و دی کې اخلاص ډېر زیات دویم دی ملا صاحب سره د خپلې مور دعاګانې زه د اخیري ټکي له راځم د مور دعاګانې دیلا معشوم بچیو چی پستر گڑون شویو نمور بے اللہ تا جانل ویا خدایا چی کم میں قابل بچی دے نو پستر گڑون شو نو دے با علم سنگس دکائی نو یوزل خدا و حافظ ابن حجر وی بکت وقت حنت الاللہ دیرے ہو جانل او اللہ تے دیر ساری اکڑا دیرا نو چی ادشن رأت فی المنام ابراہیم علیہ السلام فخوب کے ابراہیم علیہ السلام قولد او تے ولی جانے وی چی کم میں قابل بچے نے او مانیت کلو جدا حضور پاک دا حدیث و علم بپے کوم نو پستر گلون دے آغا والا زیر ورکوی مبارک شا زیر خدای جوڑ کرے نو جی دے را پاساو نو خدای پاک پستر کو جوڑ کرے ورڈون بے سر دا مور دعا دا مور خدای نسنه گفتا چه خدای دا حدیث علم پکو دیتا مور وائی تاسو تم دا ترغیب در کن چه خپل علونو بانده علمو که علمانه که و خدای چه یو خزا خی کنه پا کور که یو خزا طول کور بجنتی چه خزا دینداری بس دا دینا غٹ جنت بل نشتا او که خزا پا کور که یو بی دینا شویوان دا سیده لکه چې د پیو په بالټي کې یو قاشوغه موتیا دی واچې ټول پلیت شي یو ښځه چې بربنډه کړي ټولې بربنډې دي یو چې بېدینه وه ټوله بېدینه ده زه اکثر خپلو طالبانو ته ویم نیکه ښځه جنت دی او بدعمله ښځه دا په دنیا کې دوزخ دی دقه مثال دی عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نچی پیرانو پیر صاحب جوڑ شوے دے قسم دے دا مورد برکت عبداللہ ابن مبارک نا امیر المومنین فی الحدیث دا حدیث و بادشاہ جوڑ شوے دے دا مورد برکت امام احمد ابن حنبل شپک یا لس لکا روایات موقوف مرفوع یعنی حدیث دا دا یادو دا قسم دے دا مور دا برکتا دا دو قالو چی پلاری منو یتیم و خواری و سر مور کرے امام بخاری تا مور دعاگانی کرے ذکر خمم تاسو توایو چی مہربانیو کہ دا خپل لون خپل خوین پا مدرسہ کی داخل کے کی دی دین تا کی دی قرآن تا کی دی شریعت تا کی دا نیک بیا مور بوتا ځان سره د بیت الله حج دا یو د امام بخاري یو د دبل رورو دا غنوم احمدو دا د محمد دا غا احمد چې کله د حج نه فارغ شو نو یو طرف ته مور د بیت الله ته بالکل مخامخ په حرم پاک کې یو خوا دی او بل خوا بل رور دی احمد نو مور خدای ته ډېر وژړل یا خدای دا خپل بچی دی او دی د بیت الله په خوا کې تا ته سپارو او ډېره زیاته مور دړمنه وه ځکه چې بچی پرېږدي په مکه کې او دا به واپس ازبکستان ته ځي پته وایي چې بچی په دې خو به کلونه لګي چې ته دا علم زده کوې چې ته به بیا راشې بچی دا ښکلې مخ به دې ووینم او که نه کلونه به لګي
او یریږم در باندې بچې چېرته څوک دې راله ګډوډ نه کړي ماشومان به خلکو تختول او په بازار کې به یې خرڅول اگر چې دې ماشوم نو لوی و په خپل کلي کې علم شروع کړی و حدیث ورته په زرګه اوس هم یاد دغه وخت کې خو بیا هم کشر خو وکړ چېرته نشیانو سره او چېرته جوارګرو سره لوفرانو سره یو ځای نه شي پته نه لګي خدایه نو مور یې ډېر وژړل لږ نه داسې په سلګو یې د بیت الله په مخ کې وژړل او الله ته وایي افوض روح الیک یا الله دا بچی د تا ته سپارم فاحفظه بما تحفظ به عبادک الصالحین یا الله زما د دې بچي داسې حفاظت وکړه لکه د نیکانو بندګانو چې ته حفاظت کې په جړا کې ته مور رخصت شوه او دې غریب په بیت الله او دې و دې مور فکر مه کوه الله به زما حفاظت کوي بس دعا راپسې نن خو سهار چې بچي مدرسې ته ځي مور ورته وي صبر وکړه یخني ده منزله چې دې وي یخني ده بچې کور وکړه روجي پې اوړي او مور ورته وي نه خیر دی بچې ته لا ماشومې په تارونه اوړي ناجوړه بشي او دې ته مور وایي بچې څوک او بیا د امام بخاري په شان بچې قابل هوښیار بیت الله په خوا کې د حدیثو د علم دپاره پرېښود دې ته مور وایي اوس به هغه مور په جنت کې خدای په کم مقام کې چې د امام بخاري غوندې بچې خدای ورکړی چې دا یې تر اوسه پورې د هغه کتاب لوستلی کېږي په یو مدرسه کې نه په زرګونو مدرسو کې او د ده نوم اخیستی کېږي پلار به یې څومره د لوی مقام خاوند دی مور به یې څومره د لوی مقام خاوند دی چې زوی له خدای داسې ملغلره زوی وله خدای ورکړو انسان خو د دنیا نه روان دی چې د ده پیسه د ده ځمکه د ده خاوره د ده پیسه په قرآنو لګي او د پیغمبر په حدیثو لګي د دې نه لوی نعمت بل کم دی قسم په خدای د هوښیارتوب دا ساده توب نه موږ دې ته ساده و د هوښیار انسان دا پوه انسان دی ما ورته شکر نو باسې ستا په دې ځمکه کې د الله د قرآن تلاوت شو د پیغمبر نعتونه پکې وویلی شو د بخاري ختم به پکې وشي نیکان خلک راغلی پکې به ناسته وکړي آصف خان صاحب دا خو ستا دپاره ډېره لویه خوشحالي ده دا خو خدای ستا په زړه کې الله اچولی دي نیکه ښځه بس نیکه مور ذهن کې یې واچوئ ټول خپلې لوڼه نیکانې کې دا جنت شو جنت دا چې په پلار د کور ته لا واده شوي مني نو دا با پرده وی او چې دا کله واده شو دی له خدای بچي ورکړل نو بچي به ملغلري ملغلري حافظان عارفان ما ته یو څو ماسته موده مخکې یو زنانه ټیلیفون ما ته مولي د ستا لپاره دا ټیلیفون کوم چې ته خوشحاله شي وایي زما لوڼه وې ګیندې وې ازادې وې ډېرې زیاتې ازادې مازدیګر به ووتې په مارکیټ ته او ځان له شاپینګ کوه او ماښام ماسخوتن به رالې لوپټه به یې نه وه پوټې لوپټه به وه یو تخه دلته به یې واچول او شاته به یې واچول سټ او مرۍ سره صبح کاڼې ما به ورته ویل څه کوئ روزانه شاپینګونه کوئ ځان له جامې ستاسو روزانه به جامې راوړئ وایي ته پرېږده دا خبرې یو ځل چې څوک جوړه واچي دوباره به نه اچئ میں پرده کوئ د خدای نه ویریږي وایي تره زړې زمانې خبرې کې او چې د میرې نه او د کلو نه به زمونږ څوک زنانه رالې او بورقه به یې یا به یې پړونې دې وغورې نخرې کولې خندل به یې دا زړې زمانې ښځې ته به ځان یې د خولو جب چوب کړی دنیا چته لاړو دوی څه کوي بالکل بربنډې مینت به مې کو نه سمېدې ازادې به ګرځېدې سکول او کالج او ازادې به ګرځېدې نه مونځ هېڅ مونځ نه نه نفل نه ذکر بېدیني وړه کله په کور کې ده وی ډېره خفه وم خدای ته به مې ژړل چې نکو ته به مې نصیحت کو ما ته به یې وایي چې بس دا ته یو ډېری اوس خلک کم خوانه عمل او تاسو په زړو قصو پسې ګرځئ بې پردې به ګرځېدې و یو ځل زما چې په ټولو کې کشره لور وه وی راله یو سهیلی یو ملګرې سره تلې وه نو هغې ورته تقریر اورولې و ما ته یې ویل ستا تقریر یې ورته اورولې دا خبرې ما ته زما لپاره وې چې ته خوشحاله شي
وی ستا تقریر یې ورته ورولې وی کې د پردې خبرې وی چې دا لور مې راغی ما ته وی چې مورې زه خو ډېره یېرېږم مړه نه شم دغسې یو مولي صاحب و او پلانکې ملګري راته د هغې تقریر واوره یاره دا موږ خو ډېره ګناه کوو او دا خو الله خفه دی او ناجوړه نه شو خدای مړه ونه نیسي هغې کې ما لږې د پردې سختې خبرې کړې هغه بیان او دا به موږ خدای له څه جواب ورکړو ټول عمر به موږ بربنډې کوو د بربنډې ښځې او د خرې په منځ کې فرق څه دی د بربنډې ښځې او د غوا په منځ کې څه فرق ښځې عزت خو جامه ده د ښځې عزت خو پړولی دی قیمتي شی خلق محفوظ ساتي ګورئ چې بې قیمتي اوسپنه په دې میدان په دې بارانونو هم پکېږي نور یې وایي او چې هیره ده او سره ګرځي نو خلک یې په مالوچ او په ډبي کې او په بکس کې محفوظ ساتي ښځه خو هیره ده دا خو ملغلره ده دا خو یاقوت دی دا خو ښکلې غمې دی دا به بربنډه نه ساتي دا به محفوظ پټه به ساتي کیله چې په پوستکي کې بند دی نو محفوظه یو چې د پوستکي نه دې لرې کړه نو مچان پرې وبنګېږي نو لږ سات بس ښه شي ما دا بیان کړی نو هغه جینۍ باندې بس اثر وکړه وی دقسې بیان مې واورېد مورې وی زه خو رپېږم خدای مې رونه نیسي خدای را باندې غضب نازل نه کړي دا مونږ په کوم طرف اقا یوه لور مې په هغه بیان ما ته وی ستا په بیان خدای سمه کړه یوه لور برقه پړونې راواغېستل او لړه مدرسه کې داخله شوه ما ته وی مولوي صاحب نن زما ټولې لوړه په برقو کې او په پړونو کې ګرځي ښکلې صادرګو کې ګرځي منځونه شروع شو روجې په کور کې شروع شوې ذکرونه شروع شو په کور کې پیسه هم بچت شوه روزانه به شاپینګ پسې تلې مارکېټ اوس ورته زه وایم چې یو جوړه جامې ده وایي نه 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 د اسراف دی زموږ جامې ډېرې دي حیا او پرده د ښځې دپاره زیور دی ښځه کالی دی نیکه ښځه دقې ته وایه چې ښځه نیکه بچي به یې نیکاني او دینداره به او چې ښځه بدعمله پودړی مونځ نه کوي روجې نه نیسي او دس نه کوي او ښه په کور کې ګرځي ښه ګنده نو د دغې ښځې بچي به کوم ځای نه نیکان شي لوڼه به یې د کوم ځای نه نیکانه شي نو د امام بخاري رحمت الله علیه چې دا دومره لویه رتبه خدای پاک ورکړه او لویه مرتبه وله خدای پاک ورکړه دومره لویه مرتبه چې کله وفات کېده نو خوا کې نږدې کلي کې یو سړي خوب ولید رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري وایي ما ورمنډه کړې چې حضرت څه کوې وایي د امام بخاري استقبال له راغلی یم وایي چې راویښ شوم چې څه چل خو دی په اس مې خپواړو له خرطنګ ته لاړم مونږ سره خوا کې کلي امام بخاري پکې دیره وی چې هلته ورسېدم د ژړا چغې مې واورېدې ما وی څه چل دی وی لږ ساعت مخکې امام بخاري وفات شو نو هغه مولا ته خدای جوړ کړو چې د مرګ په وخت کې د روح استقبال محمد مصطفی کوي صلی الله علیه وسلم او د قبر نه به خوشبویت دی خلکو به خاورې د خوشبو دپاره تختولې شاګردانو به بیا خیوره جوړې خلکو به بیا تختولې اخره کې شاګردانو په قبر لرګي کېښودل او الله ته یې سوال وکړو چې یا خدایه ته راته برکتونه ښکاره کې او مونږ په غم اخته یو هر وخت یې په قبر د پاسه خاورې اچو بیا خوشبو بنده شو زما ورونو تاسو ته هم دا درخواست کوم یو مهرباني وکړئ دا خپلې لوڼه او خپل بچي دا مدرسو ته یو یو کس په جنکۍ په غونډې ولېږئ مدرسو ته چې حیا وپېژني پرده وپېژني دین وپېژني اخلاق وپېژني چې سبا واده شي چې د سخر خواښې قدر کوي د هغوی حق وپېژني د خاوند وپېژني این دروړیانو سره به سنګ ژوند تېرو لیورونو سره به سنګ ژوند تېرو پرده وپېژني دا ګوره ډېر ضرور دی او هلکانو کې هم یو بچی علم له راولېږئ قرآن خو ټول وایه تلاوت کوئ او بچي راولېږئ قرآن شریف له چې د قرآن علم وکړي د پیغمبر د حدیثو علم د جنت خوشحاله ژوند دی واما من خفت موازینه فامه هاویه وما ادراک ما هي نار حامیه او که د چا ګناهونه درانه شو نو دوزخ ته به ځي نو یو ډله ته ایله شوې د معتزله په نوم هغې وی نه نیکۍ او بدۍ تللې کېږي نه وی وزن په هغه شي کې کېږي چې یو شی یو ماده لري یو وجود لري
نیکی او بدای خو څه وجود نه لري او نه څه ماده لري دا به څنګه تللی کېږي زه ستاسو راپوهې دپاره اسانې خبرې کوم طالبانو ته موږ دلته ګرانې خبرې هم کوو پکې موږ وایو چې نه چې دا څومره څیزونه دي نیکي او بدۍ دلته یې شکلونه نشته او د قیامت په ورځ به د دې خپل شکلونه لکه دا به یو مثال درکړم حضور پاک فرمایي بین نائم ویودوم اوتیت بقدح من لبن یو کاسه د پیو چا راکړه فشربت منه ما تسکر واتیت فضل عمر بن الخطاب او چې کوم زیاتی شو د عمر نه مې ورکړ بما اولته یا رسول الله وی تعبیر دی ورسول استا وی العلم یا العلم اولته العلم العلم اوس علم نه پستر بخکاری نه پشاپر کې اچول شي غیر مادی شعر لیکن په خوب کې د پيو مثال دی د قرنګ زمون دا ټول نیکه به خپل شکلونه لري د نیکو شکل بخکلی وي او خوشبوئی بتیزي او د ګناهونو شکل بسخاوي او بدبوئی بتیزي د نیکو خاصیت دا د کې دا به یخوي د کله واوري چې ګوت یو سی ولا الته نیکولا نو لاس به د یخی او د ګناه شکل به ګرمي ګرم چې ګوت یو سی لاس به د سوځی دې شکلونه دي دا به په تله کې واچئ نو تلي به امام بخاري په دغه ډله رد کوي او فرمایي وندعو الموازین القسط لیوم القیامه چې قیامت پر ورځ به انصاف والا تلې مونږ هغه ولګوو اوس دې دی کې راځي چې دا تله به کوم ځای پرته وي دا به پولیس سرات ته بلکل مخامخ دا موږ پښتانه ورته پول وایو هغې ته مخامخ به لګېدلې نګراني به رب العالمین کوي وزن به پې جبریل علیه السلام کوي ملک الموت او د هغه ملګري به ولاړې کرام الکاتبین فرشتې به ولاړې وي او د کوم پیغمبر امت سره چې حساب کتاب کېږي هغه پیغمبر به ولاړې او آدم علیه السلام به ټولو بچو ته ولاړې رپېږي ځکه څه بچي دوزخ ته روان دی او څه جنت ته او دا تله څومره ده نو حضرت داود علیه السلام یو ځل د الله نه تپوس وکړو وی الله دا تله راته وښیه نو چې ویې خوله بېهوشه پرېوه وی الله دا خو دومره غټه ده که دا اوه اسمانونه اوه ځمکې په یو چابړي کې واچو په یو کوټې ګوټ کې به ځای شي پروردګاره دا به زمونږ په نیکو سینګړه کېږي الله فرمایل ای داوده چې زه غواړم په یو کجورې هم ډکولی شم چې په عمل کې اخلاص وي هغې له خدای وزن زیاتی د سونې مثال او کوم عمل کې چې اخلاص وي د مالوچو د ډمبر مثال امام بخاري وندعو الموازین القسط لیوم القیامه په دې به څه کېږي اعمال د بنو آدم او قولهم د هغې خبرې به وزن کېږي او بیا راځي او خپل دلته قسط راغی نو د خپل طریقه د شرح الغریب بالغریب د قسط معنا کوي وی القسطاس العدل بالرومیه قرآن شریف په سورت بني اسرائیل کې راځي وزنوا بالقسطاس المستقیم ذلك خیر واحسن تأویلا نو قسطاس عدل ته وایي نو قسط عدل او انصاف ته وایي يقال القسط مصدر المقسط مصدرنا بماخذ خلو أصل ماخذ أو مقسط عادل دوي إذن الله يحب المقسطين أو قاسط عالم دوي أما ظالم دوي أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا الإمام بخاري أستاذ أحمد بن إشكاب دي دا أستاذ محمد بن فوزيل دي دا أستاذ عمار بن قعقاع دي دا أستاذ أبو زرعة دي دا أستاذ ابو هريره دی دا استاد محمد مصطفی دی صلی الله علیه وسلم حضور پاک فرمائی کلمتان دو خبری حبیبتان الی الرحمن رحمان تا خوخی دی مهربان رب تا خوخی دی هغه ذات چې ډېر مهربانه دی هغه ته ډېرې خوښې دي نو چې خبرې م دوی ډېرې دي او الله ته خوښې مې نو بیا به مونږ وایو که به نه وایو او الله ته ولې خوښې دي ځکه د خدای ټول صفتونه پکې بند پراته دي زما چې څوک صفت کوي زه خوشحالېږم نو چې د الله صفت کوي الله به نه خوشحالېږي او بیا وی خفیفتان علی اللسان په ژبه آسانې وي ژبه پرې نه ستړی کېږي او ثقیلتان فی المیزان په تله کې درنې دي نو تاسو ته وایم چې خبرې م کوی ډېرې نه
فجب مسانی دی پی نستڑی کیگی اللہ پہ خوشحالیگی او طلب پہ ڈکیگی روایا بکنوائی طول بمان ادو خبری کم دی یو دی سبحان اللہ و بحمده بل دی سبحان اللہ العظیم خلاصہ بے رسوئے مانا لازمی مانا لغویہ دغنقو سبحان اللہ سمانا اللہ دا ہر عیب نپاک دی پا اللہ کے عیب نشتا وبحمده کہ سمرخ کل صفتنا دی طول اللہ لثابت دی جاوی سبحان اللہ اللہ دا ہر عیب نپاک دی العظیم اللہ دیر لوے دی زمون عقل غتا نرسی اللہ پا صفاتو پہ اعتماد و دکارونو گمرا لوے دی کہ دخدے دا صفت پشان دا بندہ نشکے دی او اللہ چے کمکار کی بندہ دا نشکول نرونو دا بطول وائے خان حضرت ابو حریرہ فرمائی وی حضور پاک فرمائی کہ کیا سل کرتا ہوئی نو محیط ذنوب و گناہونا بے خدے ختم کی اگر کر دریاب دزا گمرا ولی نی نو سل کرتا بسو کو الہ سچت کے انشاءاللہ و سروا ہے